دې کیسه کې موږ عبرانیان یو قبیله ګورو چې هغه په مصر کې 400 کالونه غلامان وي. دوی په مصر کې بچیانو لپاره کار کولو او مصریانو لپاره به دوی غټ غټ میلونه او بوتان به جوړولو چې دوی د ښار ښایسته ښکاره شي. خو تر هر څه باوجود بیا به هم دې سره ډېر ظلم او زیاتۍ کېدو. دې نه پهله که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړی او تاسو زما چینل ته نوي نو ضرور زما چینل سبسکرایب کړئ چې زما هره نوې ویډیو تاسو ته راځي. بیا په محل کې فرعون خپل مرګرو سره دا خبره کوي چې څه خلک په موږ باندې حمله کوي او زموږ دا ملک قبضه کوي او زه نه غواړم چې داسې کار وشي او هغې موږ قبضه کړي. بیا په محل کې یو جادوګر ښځه وي. هغه باچا ته وایي چې دغه جنګي زموږ کمانډر ته خطره ده او کوم کس چې د دې زندګي بچي هغه به راتلونکي د دې ملک باچا وي. دلته کې موږ دوه هلکان ګورو چې یو د فرعون زوی وي او بل هغې د خور زوی وي چې له کوم نوم موسی وي. بل سین کې موږ دا ټول ګورو چې یو میدان ته لاړ شي او هلته کې جنګ شروع شي او د موسی د دغه هلک زندګي بچ کړي. خو کله چې دی د واپس د جنګ نه راشي او فرعون ته دا پته ولګي چې دی هلک زما زوی بچ کو او څنګه چې هغه جادوګرې ښځې دې ته دا کیسه کړې وه. چې څوک زما د زوی زندګي په جنګ کې بچ کړي سبا به هغه باچا راتلی شي او دغه شانتې تا وکړه او زما د زوی زندګي دې بچ کړه. فرعون دې ته ووایي چې ما له پته ده چې راتلونکي وخت کې به ته د دې ځي باچا یې. خو فرعون دې ته ووایي چې ته خو زما وارث نه یې او ته به څنګه د دې ځي باچا جوړېږي. بل میټینګ کې موږ ګورو چې عبرانیان غلامان ډېر زیات تنګوي او په هغې باندې ظلم کوي په کوم باندې چې هغه غلامان دوی ته کار نه کوي. کوم باندې چې فرعون خپل زوی ته دا اډر ورکړي چې ته لاړ شه او د دې پته ولګوه چې دا څه وجه ده. خو کله چې هغه جادوګرې ښځې دا پیشنګویي کړې وه چې راتلونکي ټایم کې به باچا موسی وي په دې معنی د فرعون زوی دې نه لږ خفه وي. موسی له باچا زوی ته راشي ورته وایي چې ته غلامانو ته مزه دا به ستا له شان خلاف وي. ته له باچا زوی دا کار ما ته پرېږده او زه به لاړ شم او دا معلومات به زه تاله درکم. موسی چې کله غلامانو ته لاړ شي نو هلته کې الله ډېر زیات خراب وي. دا غلامانو ته به انعام په بدله کې به یې وال ورکولو. موسی چې کله هغه وزیر نه تپوس وکړي چې دا څه وجه ده خو دا وزیر ورته وایي چې دغه غلامان زموږ خلاف بغاوت کول غواړي. موسی دوی ته وایي چې دغه خبره ته پرېږده زه خپله ځم او دې غلامانو څه خبره کوم. بیا موسی په دغه غلامانو کې څه مشران راغونډ کړي او هغې سره کیني او دوی نه تپوس وکړي. په دغه غلامانو کې یو مشر سړی موسی ته وایي چې موږ خپل وطن ته واپس تګ غواړو. موسی ورته وایي چې تا له پته نشته چې په هغه قبیلې کې ډېر زیات خطرناک خلک اوسېږي او هغه تا مړ کولی هم شي او که ته کله هم هلته کې لاړې نو ته به ژوندی هلته نه واپس را نه شي. موسی دې مشر سړي نه تپوس وکړي چې ما ته خپل نوم وښایه خو دا مشر ورته وایي چې پیله ته ما ته خپل نوم وښایه. موسی دې ته وایي چې زه له محل نه راغلی یم او زه د فرعون د خور زوی یم. کله چې دا غلامان دا خبره واوري نو هغې ډېر زیات حیرانه شي او ډېر زیات خوشحاله شي. بیا دا مشر سړی یوه ورځ موسی خپلې قبیلې ته غواړي او دغه شانتې موسی هلته لاړ شي. دغه بوډا سړی ورته وایي چې په کوم ورځ باندې ته پیدا شوی وي هغه ورځ باندې یو پیشنګویي شوې وه چې په دې قبیلې کې به یو ماشوم کېږي او هغه به زموږ مدد کوي او به موږ دلته نه خلاصوي او بوځي هم. خو کله چې په محل کې دا خبر لاړو نو هغه ورځو کې به هر سړي به عبراني خاندان کې به ماشومان مړه کولو. ستا مور پلار نه غوښتو چې دغه خلکه تا مړ کړي او دغه شانتې هغې ته په یو صندوق کې واچولي او په سیند کې خوشی کړي. بیا د فرعون خور هغه سیند سره ناسته وه هغې ته ونیولي او خپل محل ته یې راوستې او تا نه خپل زوی جوړ کو. او دا بوډا سړی ورته وایي چې ته اصل نه عبرانی یې. په کوم باندې چې موسی ډېر زیات خفه شي او ورته وایي چې ډېره ښه کیسه وه او زه دلته نه لاړم. دغه بوډا سړی چې کله دا کیسه کوي نو هلته کې دوه کسان دا کیسه واوري او هغې محل ته راشي او یو وزیر ته دا کیسه وکړي. هغې نه پس هغه باچا حالات ډېر خراب شي او هغه مړ شي. هغې نه پس هغه هلک د دې قبیلې سردار شي کوم چې ډېر زیات ظالم سړی وي. هغه وزیر راشي او هغه سړي ته دا ټوله کیسه وکړي. دا کیسه له باچا زوی ته وکړي په کوم باندې چې ډېر زیات حیرانه او پریشانه شي. په کوم باندې چې هغه موسی سره ډېر زیات نفرت چالو کړي او د دې په وجه هغه دغه میل نه وشړي. موسی هلته کې خپلې مور سره هم میلو شي کوم باندې چې هغه ورته ټوله کیسه وکړي. هغې نه پسه موسی په خپل سفر باندې روان شي. موسی په ډېرې سختو لارو باندې روان شي چې ډېرې ویرانې علاقې وي. بیا هغه قبیلې ته ځان ورسوي. موسی هلته کې څه جنکۍ ګوري چې یو کوي سره ولاړې وي او اوبه ډکوي. هلته کې څه نور خلک راشي او هغې سره ډېر زیات چیلي وي.
هغه خلک دغه جنکۍ دغه کوینه شړي او په خپله دلته کې د چیلو ته اوبه ورکوي. موسی چې کله دې کوی ته راشي او اوبه څښي دا خلکه موسی هم منې کوي، خو موسی سره دلته کې ډېر غټ تلوار وي، کوم چې دا خلکه وګوري او هغه ویرېږي او دلته لاړ شي. دغه شانتې دا جنکۍ وګوري چې دې زموږ زندګي بچ کړه، هغه موسی ته وایي چې زموږ کلي ته موږ سره لاړ شئ. او دغه شانتې موسی هغه کلي کې زندګي تېروي او هغې هلته کې یو جنۍ هم خوښه شي او هغې نه پس ته هغې سره واده هم وکړي او هغې نه پس موسی یو زوی هم پیدا شي. دغه شانتې دا هغه کلي کې 9 کاله تېر کړي. موسی هلته کې ډېر زیات چیلي او ګډان ساتلي وي. یوه ورځ ډېر زیات طوفان شي، په کوم باندې چې موسی ګډان یو غار ته وخیجي. موسی چې کله خپلې بیزو او ګډانو پسې بره خیجي نو په لاره کې دې باندې څه ګټې لړې شي او دا دغه شانتې به دا ګډو کې پټ شي، خو صرف مخې ته بار پاتې شي او موسی هلته کې بېهوش شي. خو لږ ساعت پس دا چې کله هوش کې راشي نو دا هلته کې یو ونه ګوري چې په هغې باندې اور لګېدلی وي. هلته کې بیا یو ماشوم راشي او دې ته وایي چې تا دلته ډېر وخت تېر کړو، ستا له قبیلې خلکه ستا په انتظار دي او اوس هم ستا په تمه دي. دا ماشوم ورته وایي چې هغه قبیلې خلکه ستا په انتظار دي چې موسی به راځي او موږ به دلته نه خلاصوي او دغه شانتې دا بېهوشه شي. کله چې دا په هوش کې راشي نو دا په کور کې وي او دا ښځې ته خپل هغه خوب وښیي او هغه ماشوم هم ورته ووایي. موسی ښځې ته وایي چې دا ما له خدای اشاره راکړه چې لاړ شه او خپل خلک هلته نه آزاد کړه او دا خبرې له موسی په غوږ کې هر ټایم وي او دغه شانتې هغه دا فیصله کوي چې هغه به ځي هغه خلکو پسې او دا فیصله وکړي چې زه به مصر ته ځم. هغې نه پس دا چې کله مصر ته لاړ شي او هغه بوډا سړي سره میلاو شي کوم چې دې دا ټوله کیسه کړې وه. دا بوډا سړی ورته وایي چې ستا تګ نه پس تا موږ باندې نور هم ظلم زیات شو. یوه شپه موسی هغه محل ته ځي کوم کې چې راجا هم هلته کې راغلی وي، هغه په دې باندې تلوار کېږدي. راجا ورته وایي چې ما ته ژوندی وکتې زه ډېر زیات خوشحاله شوم. موسی ورته وایي چې او زه اوس هم ژوندی وم او تا غوښتو چې ته ما مړ کړې. موسی ورته وایي چې دلته کې عبرانیانو غلامانو ته راغلی یم، هغه تا لپاره ډېر سخت کار کوي او په هغې په بدله ته هغه وښي او هغې سره ظلم کوي. موسی چې کله دا خبرې وکړي هلته نه ځي، خو دا راجا ورته وایي چې دغه خلکو په خبرو کې مه راځه. موسی ورته وایي چې دغه خلکو په خبرو کې نه، ما ته الله دا پیغام راکړی چې لاړ شه او هغه خلک هلته نه آزاد کړه او دې خبرو نه پس ته موسی هلته نه لاړ شي. بیا موږ یو بل میټینګ په میل کې ګورو، کوم چې دا راجا خپل وزیرانو ته وایي چې موسی راغلی و، هغې په ما باندې تلوار کې اغوستو او هغه غواړي چې هغه ما مړ کړي او دا غلامان هلته نه دا وبوځي او د دا حکم ورکړي چې کوم ځای کې هم تاسو موسی وکتو هغه مړ کوئ او ژوندی پرې نه دی. بیا د راجا فوج هغه کلي ته ځي او هغه خلک رانیسي او هغه وښي کوم سره چې موسی میلو شوی و او څه خلکو خو هلته کې پانسي هم کي او دا د دې سزا وه چې دې موسی باره کې دې ته ال نه ویلو. بل سین کې موږ موسی ګورو چې هغه څه خلکو سره یو لشکر جوړوي، په کوم باندې چې هغه دوی ته ټریننګ هم ورکوي او له جنګ کولو څه طریقې هم ورښایي چې دغه خلک خپل حق دپاره جنګ وکړي او موسی ډېر زر دا لشکر تیار کړي. ټولو نه پهله دې دا پلان کوي چې دې به له مصر خلکه تنګوي او له هغې په کورونو کې اور هم ولګوي او هغې نه پسه دې څه کښتۍ هم هغې ته وسوځوي. یو ورځ هغه ماشوم یو ځل بیا موسی ته راځي کوم چې هغې سره په غر میلاو شوی و. هغه دې ته وایي چې دغه کار کې به تا باندې ډېر ټایم ووړي او ته دا جنګ نشي ګټلی. نو موسی دې ته وایي چې زه څه وکړم. هغه ماشوم دې ته وایي چې ګوره اوس څه کېږي. بیا هلته کې یو سړی موسی ګوري چې هغه چا سره خبرې کوي خو هغې ته هغه ماشوم نه ښکارېږي. بله ورځ له مصر په سیندونو کې ډېر غټ مګرمچان راشي او هغه دا قبیله راونیسي او ویې خوري تر دې پورې چې هغه سیندونو کې واړه مایان هم دوی وخوري او ختم یې کړي او په کښتیانو کې موجوده هغه خلک هم دوی مړه کړي. سیندونو کې اوس اوبه ختمې شي او هلته کې وینې وي، په کوم باندې چې هغه فصلونه ټول تباه او برباد شي. دې نه پس دې باندې چندخانو په شکل کې یو بل عذاب راشي او دا چندخان د مصر په ښارونو کې ورګډ شي. کله چې دا چندخان مړه شي نو دې باندې ډېر زیات ماشي او مچان راګډ شي او دا مچان په دومره غټ تعداد کې وي چې دې څه خوراک هم نشي کولی او دغه مچانو نه دې ته یو کوړ بیماري ولګي کوم باندې چې نه باچا ته بچي او نه وزیران. خو دغه راجا اوس هم د الله دغه رفتونو نه ونه یېرېږي. هغې نه پس موسی دې ته په یو اس پیمانې څه لیږلي وي چې اوس هم د الله نه ویېرېږه که نه په تا به نور عذابونه هم راشي. خو دغه راجا اوس هم دغه خبرونه انکار کوي او دا نور هم په دې غلامانو باندې ظلم تیز کړي. هغې نه پس هلته کې له کاڼو باران وشي په کوم باندې چې ټول ځناوران هلته کې مړه شي.
خو دغه آفتونه اوس هم نه وي بند او یو ځل بیا ملخانو یو غټ آفت راشي په کوم باندې چې ټول فصلونه تباه او برباد شي. بیا دا راجا د الله نه څه توبه وکاږي او هغې نه معافي غواړي، خو دا هلته کې محسوسه کړي چې موسی هلته کې شته. دا بیا چغې نارې کړي چې موسی ته دلته یې او ما ته پته و چې دا ته آفتونه راولې. دغه راجا نور هم غوسه شي او موسی ته ووایي چې زه اوس یو غلام هم نه پرېږدم، زه ګورم چې ستا خدای ګټي او که زه یې ګټمه. موسی یو ځل بیا هغه غر ته راځي او ماشوم سره خبرې کوي او ورته ووایي چې فرعون اوس هم نه منې کېږي او زموږ خبرې نه مني. دغه ماشوم موسی ته ووایي چې ته لاړ شه او هغه راجا ته ووایه چې 400 کاله اوس د دې غلامۍ وشو او ته به دا غلامان په هر حال پرېږدي، کینې سبا به د ټولې قبیلې ماشومان مړه شي. دا ماشوم موسی ته ووایي چې خپلې قبیلې خلکو ته ووایي چې هر سړی له کور بار یو غوا حلاله کړي. موسی یو ځل بیا دغه راجا میل ته ځي او ورته ووایي چې دغه غلامان ازاد کړه، کینې د دې قبیلې ټول ماشومان به مړه شي. بیا د ورځې تکه توره تیاره راشي او د دغه قبیلې ټول ماشومان مړه شي. بل سر هغه راجا خپل مړ زوی موسی ته راولي او ورته ووایي چې ستا څنګه خدای و چې هغې زما ورکوټی زوی مړ کو. او دا راجا موسی ته ووایي چې دغه غلامان دلته نه بوځه او خپل ملک ته روان کا. او موسی همداسې وکړي، هغه خپل خلکه هلته نه روان کړي او لاړ شي. خو یو څو ورځې پس هغه راجا چې خپل مړ زوی وګوري هغه ډېر زیات غوسه شي او هغه دا محسوسه کړي چې ما غلطي وکړه چې دغه خلک مې ژوندي پرېغوستو. بله ورځ دغه راجا خپل 4,000 کسانو سره موسی پسې روان شي. موسی دې نه 4 ورځې مخکې وي. دغه راجا سره ډېرې تیزې اسپې وي، دې په وجه هغه دې سره نږدې شي. موسی ته هم دغه خبر میلاو شي چې د مصر باچا ته پسې شوی دی. موسی بیا خپلو خلکو ته اډر ورکوي چې دغه غر باندې ور وخیږي، ولې چې دغه راجا په غر باندې نشي راختې او دې سره اسپې دي. او بیا همدغه شانتې وشي او دغه شانتې په غر کې له راجا له فوجیانو ډېر زیات اسپې لاندې لړه شي او ډېر زیات نقصان یې وشي. موسی چې کله مخکې لاړ شي نو مخې ته سمندر راشي، اوس به دا په هره طریقه باندې سمندر نه ځان وکاږي. خو موسی یو تلوار په سمندر کې لړه کړي او له هغې نه پس ته سمندر اوبه ورو ورو کمیږي او په منځ کې یوه لاره جوړه شي په کوم باندې چې د موسی قبیله په مزه شانتې واوړېږي. د راجا د قبیلې فوجیان چې کله سمندر ته منځته راشي نو هغه اوبه یو ځل بیا تیز شي او یو غټه چپه پرې راشي او دا خلکه پر یوه اسمانې وتښتېږي او په شا لاړ شي. خو هغه اوبه دومره تیزې وي چې دغه ټول لښکر په منځ کې تباه او برباد شي. خو دغه راجا په کناره باندې ولاړ وي او خپل خلکه ګوري او دا پکې مړ نه شي. اوس دغه راجا ډېر زیات یوازې وي او دغه شانتې موسی خپله قبیله هغه سایډ ته واړوي. ټولو نه پهله موسی خپل کور ته لاړ شي کوم ځای کې چې د دې ښځه او زوی وي او موسی په خپل خدای باندې یقین یو ځل بیا ډېر زیات شي. موسی دغه شانتې خپل وطن ته روان شي کوم ځای کې چې دا په ازادۍ سره خپل ژوند تېرولی شي. په اخره کې هغه ماشوم هم موږ له موسی په قبیلې کې ګورو کوم چې به دې ته په غر باندې راتلو او دې ته به یې خبرې ښولې او دې سره زموږ دا فلم ختم شي.